نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه لاندو مهمو خبرونو ته چک جمهوریت د افغان ځواکونو د روزنې ژمنه وکړه. چک جمهوریت ته راغلي افغان پلاوی پرون په پراګ کې د چک د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون دغه هیواد له شمیر چارواکو سره وکتل او د جمهوریت ژمنه ورسره وکړه چې افغان ځواکونه به روزي. د افغان پلاوی مشري د قانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نصر احمد غوریانی کوي. د چک د بهرنیو چارو وزیر یعقوب ژمنه وکړه چې هیواد به د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. ټاکل شوې ده چې چکی پوځیان هم له نورو نړیوالو ځواکونو سره یو ځای د سپټمبر له 11 له افغانستان نه ووځي. ناټو د افغان پوځي افسرانو د روزلو لپاره له قطره پوځي اډه غواړي. ناټو له قطري چارواکو غواړي چې یوه پوځي اډه ور وسپاري څو هلته د افغانستان د پوځ افسران وروزي. رویټرز اژانس په کابل کې د لویدیځ د یوه جګپوړي چارواکي او په واشنګټن کې د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ناټو له قطر سره په خبرو کې ده څو د روان کال په وروستیو کې له افغانستانه د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته د قطر په یوه پوځي مرکز کې جګپوړي افغان افسران وروزل شي. د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ په وروستیو کې ویلي و چې له افغانستانه به د سپټمبر تر 11 وروسته چې ټول نړیوال ځواکونه وځي په بهر کې افغان ځواکونه وروزي. په قطر کې له 2014 میلادي کال راهیسې د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. اروپایي ټولنه وايي اسلام آباد د طالبان وهڅوي څو د سولې لیکلې طرحه وړاندې کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي د افغانستان د سولې روان بهیر په سوباله اندېښنه یې ښکاره کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست استازي ټوماس نیکولاسن په اسلام آباد کې رویټرز اژانس ته ویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو زمان په تیریدو دی او په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي د خبرې باید ګړندۍ شي. د اروپایي ټولنې استازي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر ګډنې وروسته ویل چې اسلام آباد باید پر طالبانو له خپل اغېزه استفاده وکړي څو د ډاله د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي. توماس نیکولاسن په وینا طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرحه نه لري او که یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي همدا موضوع د هم د خبرو پر میز د بحث لپاره وړاندې کړي. اخوا د افغانستان دولت هم په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي او ښایي په دې فکر کې وي چې کابل به په زوره ونیسي. د اوربان د سولې ته رسیدل په نوم غونډې ته پرون چهارشنبه په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله طالبان مخاطب کړل او ویل چې نننی افغانستان د 90 میلادي لسیزې له افغانستان سره ډیر توپیر لري. عبدالله زیاته کړه کله چې په مذاکراتو کې یو فرصت وي او له دې ګټه ونه اخیستل شي او فکر وشي چې دا مسله د جګړې په دوام حل کېدای شي دا نو د افغانستان پر ډیر نږدې تاریخ او د افغانستان د خلکو پر وضعیت او واقعیتونو سترګې پټول دي. نننی افغانستان په یو متفاوت وضعیت کې دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له یوه ځنډ څخه په تیرو 2 اونیو کې د افغان دولت او طالبانو استازیو غونډې کړې دي. دا خبره تیر کال په سپټمبر کې پیل شوې وې خو ورو ورو روانه وې او په اپریل کې چې کله د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ځواکونه به د مې د لومړۍ نیټې پر ځای د سپټمبر تر 11 له افغانستان ووځي خبرې په ټپه ودرېدې. نیکولاسن وایي وخت له لاسه وځي او تر اوسه د سولې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی چې د دې لپاره باید ډېر څه وشي. د طالبانو پخوانی بیان د استازي سویل شین پر ټویټر لیکلی دی چې د سه شنبې په ورځ دواړو لوري په دوحه کې د غونډې پر نظم او ترتیب خبرې وکړې. خو نیکولاسن ویلي د رښتوني پرمختګ لپاره باید اساسي وړاندیزونه د افغانستان او د مذاکراتو د نتیجو لپاره د دواړو لوریو لخوا وشي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي وړاندې کړي. رویټرز اژانس څرګندوي چې طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی لیکلی پلان لري خو علني یې نه شریکوي او بهرانیانو ته هم نه ورښکاره کوي او دا پلان یې د اصلي خبرو لپاره ساتلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي روانه اونۍ په پلازمینه اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او ویل چې دا ډاډه دی چې پاکستان خپله دلچسپي په دې کې ویني چې په ګاونډي افغانستان کې ثبات وي خو د ویل چې پاکستان باید له خپل ټول اغیزه چې پر طالبانو لري استفاده وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي. سوداګرۍ خونه وايي د 250 افغان سوداګرو سوداګریز توکي چین کې بند پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وايي د اوږدې مودې راهیسې د 250 سوداګرو سوداګریز توکي په چین کې د ویزو نشتون له امله بند دي او تر اوسه د دې ستونزې د له منځه وړلو په برخه کې هیڅ ګام نه دی شوی. د سوداګرۍ خونې مرستیال یونس مومند د ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرو د اتحادیې رئیس حاجي عبید د یو شمېر نورو غړو له سوداګرۍ خونې سره کتلې
او د لیدنې په ترڅ کې د دوی د شته ستونزو او افغان سوداګرو ته د چین ویزونه ورکولو په اړه خبرې شوې دي. مومند وویل افغان سوداګرو ته د چین ویزې نه ورکولو له امله سوداګر له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ دي او دوی به دا ستونزې ژر تر ژره د چین سفارت او د نوموړي هیواد د سوداګریز کونسل سره حل کړي. نوموړي ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ خونه به د دوی دغو ستونزو هواري لپاره یو آنلاین ناسته د چیني مقاماتو دولتي سکتور مسؤلینو، کابل کې د چین میشت سفیر، په چین کې میشت افغان سفیر او شمېر سوداګرو په ګډون ترسره او شته ستونزو ته به د حل لارې چارې ولټوي. چارواکي وایي د کرونا وایروس د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو اړیکو خورا بد اغیزه کړې ده. کرونا وبا پاکستان افغانستان سره 1500 بلونه اکسیجن مرسته کړې. پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د روغتیايي چارواکو له قبله ویلي چې له کرونا وبا سره د مبارزې په موخه یې افغانستان ته اکسیجن او نور طبي توکي لیږلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان افغانستان سره 1500 بلونه اکسیجن او د ځینو نورو طبي تجهیزاتو مرسته کړې ده چې نن به کابل ته راورسیږي. بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې افغان دولت په دې سختو شرایطو کې د پاکستان له مرستې مننه کوي او له کرونا وبا سره د سیمې په کچه پر ګډې او اغېزناکې مبارزې ټینګار کوي. هرات کې معترضین وایي کلابند سرتیري د ډوډۍ پر ځای د ونو پاڼې خوري. په هیواد کې د جګړو پر دوام د هرات په اوبې ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمېر امنیتي سرتیري د طالبانو په کلابندۍ کې دي. د کلابندو سرتیرو د کورنیو غړو نن په دغه ولایت کې د ولایت مقام مخې ته اعتراض کړی دی او د لارو د بندولو ترڅنګ یې ټایرونو ته اور ورته کړی دی. دوی له حکومت څخه د خپلو کورنیو غړیو ته چې د طالبانو په محاصره کې دي د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي وایي کلابند سرتیري په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، نور تجهیزات څه چې ان ډوډۍ لا نه لري او هغوی د ډوډۍ پر ځای د ونو پاڼې خوري. معترضین د کلابندو سرتیرو شمېر 40 تنه یادوي او ادعا کوي چې حکومت یادو سرتیرو ته هیڅ توجه نه لري. د هرات سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د ولایتي شورا رئیس وایي د زابل شینکۍ ولسوالي طالبانو ته پرېښودل شوې. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي چې دغه ولایت شینکۍ ولسوالۍ د ولایتي چارواکو په منځګړیتوب طالبانو ته پرېښودل شوې او سقوط یې کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې یاده ولسوالي له جګړې پرته له ګڼ شمېر وسلو او د ملي اردو له مهماتو سره طالبانو ته پرېښودل شوې ده. بلخوا د طالبانو بیا ویلي شینکۍ ولسوالۍ د کمپاین په نامه د یوې قرارګاه تر تصفیه کولو وروسته نیولې ده. نوموړي ویلي چې شینکۍ ولسوالي اوس په بشپړه توګه د دوی په لاس کې ده او له یادې ولسوالۍ څخه یې سلګونه میله سپک او درنه وسله او خورا ډېر مهمات هم لاسته ورغلي دي. د زابل سیمه ییزو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لیدونکو دا د نن ورځې لاندې مهم خبرونه چې مو واورېدل، تر بیا ښې چارې لویه عالم عمل.